ټول پوښتنه کړې ده چې حایضه زنانه تلاوت کولی شي او که نه د قرآن نه. جواب دا دی چې د جمهور علماو مذهب دا دی چې حایضه زنانه د قرآن تلاوت هم نشي کولی او دارنګې مصحف ته لاس هم نشي وروړلی، قرآن ته لاس نشي وروړلی. دا د جمهور علماو مذهب دی. دلیل دوی سره د علي رضی الله عنه یو روایت دی چې نبی علیه السلام به هر حالت کې تلاوت کو مګر د جنابت حالت کې به نه کو. نو دې وجه نه دوی حایضه زنانه په جنوب سړي باندې قیاس کوي، ځکه جنوب سړی چې دی د هغه ظاهر هم نجس دی، دې وجه نه په هغه باندې تلاوت نشته. دارنګې حایضه چې ده د نجاست حالت کې ده. دویم قول د محققین علماو دی، لکه د مالکینو د امام احمد رحم الله یو قول دی، د شوافعو یو قول دی، د ابن تیمیه رحم الله او دارنګې د اکثر عرب علماو. دوی وی چې هغه زنانه چې هغه حفظ کوي یا حفظ کړي او یا د تعلیم او تعلم مسلې دي دپاره او دې باندې حیض بیماری راشي، نو دا تلاوت کولی شي، په یادو باندې تلاوت کولی شي. او دارنګې که قرآن نه تلاوت کوي نو یو منځ کې به یو کپړه یو حایل وغیره به وي، یو کپړه باندې دا پاڼه اړی یا دې ورته بل څوک اړی، نو دا بیا تلاوت کولی شي. او یا د موبایل نه تلاوت وکړي نو دا کار ورته جایز دی. د هغې وجه دا ده وایي په دې باندې صریح دلیل نشته دی چې منع راغلی. او هر چې قیاس په جنوب سړي دی نو د جنابت وخت ډیر کمی. د جنوب سړي غسل په خپل اختیار کی، هر وخت چې غسل کوي کولی شي تلاوت ته زړه کی، غسل دی وکړي تلاوت دی وکړي. او د حایضې زنانه غسل کول په خپل اختیار کې نه دي او دا موده زیاته ده. که چېرته دا دې ته انتظار کوي شپږ ورځې 7 ورځې دا انتظار کوي، نو دې نه قرآن هېرېږي او دارنګې د قرآن تعلیم ته نه پاتې کېږي. نو دې لپاره دا مهمه مسله ده چې دا یو څه زده کړي او قرآن ته هېر نه شي، نو دې ته جایز ده. نو بهتره مسله همدغه معلومیږي موږ ته چې په یادو باندې تلاوت کولی شي او دارنګې په یو حایل او کپړې سره قرآن نیولی شي، یا ورته پاڼه بل څوک کړی یا د موبایل د لارې نه.